څو وړانګې په هندارې کې زده کوو او هر کله چې تصویر جوړو دایم همغه وړانګې استفاده کوو او هغه وړانګې ته وایو اساسي وړانګې. داسې نه دی چې پرته له هغه نورې وړانګې پر هندارې نه راځي خو هغه کمې وړانګې چې بیا موږ په رسم کې یې کاروو هغه مخکې تر مخکې زده کوو. تاسو نو اوس توجه ورته وکړئ په مقعره هنداره کې اساسي وړانګې په مقعره هنداره کې اساسي وړانګې زه تاسو ته 4 وړانګې وایم هماغه بیا تاسو په یاد وکړئ او کله چې تصویر جوړوئ یوازې 2 دانې وکاروئ. په نور فزیک کې د انعکاس او انکسار په برخه کې یو مسله د دایمن ست کوي که دقت ورته وکړئ یو اندازه درس هم درته اسانه کوي حتی ځینې ځایو کې تعریفونه او تحلیلونه هم موږ ته اسانه کیږي. هغه دی ریورس ابیلیټي یعنی هر څه چې تاسو دې کې وویل زده مو کړه د هغه ریورس حالت د هغه برعکس حالت هم صدق کوي. متوجه سولئ؟ زه درته وایم چې څنګه دی دا بیا د نور فزیک کې کوشش کوو تر ډېره حده دا تطبیق کوو. توجه ورته وکړئ دې ته دا یو مقعره هنداره سوه او دا هم څه رالی اصلي محور اصلي محور دا یم رسمو محراق هم پر اصلي محور واقع دی او مرکز هم واقع دی دا مرکز دا محراق دا د مقعره هنداره. تاسې دغه وړانګې زده کوئ بیا د تصویر د رسمولو څخه د رسمولو پر مهال د دې ټولو 2 دانې وکاروئ کفایت کوي. ښه کمې وړانګې دي یو به دا زده کړو چې ډېره مهمه وړانګه ده او ښه اسانه ده هغه وړانګه چې موازي د اصلي محور سره راسي او پر هندارې باندې وارده سي. تاسې وارده او منعکسه وړانګه پېژنئ څنګه ده د دغه ویکتور په ورکولو سره هېڅ ضرور نه دی نومان یې ولیکو راغلې وارده او تللې منعکسه دا وارده وړانګه ده. نو دا به د انکسار وروسته څنګه انکسار کوي له محراق څخه به تېرېږي. دا یوه دانه مخکې چې ما تاسو ته ویل ریورسابیلیټي اوس نو د دې خبرې څخه زما مطلب څه و که موازي راله له محراق څخه تېرېږي اوس یوه وړانګه ډېر په اسانۍ د دغه د ریورس کولو زده کوم. څنګه که وړانګه پر محراق وارده سوه تېره سوه د هندارې ولګېدل هغه به بېرته ځي څنګه موازي. نو یوه وړانګه مو زده کړه ریورسیبله وړانګه درته راغله صحیح خبره ده. ښه دې ته توجه وکړئ که چیرې یوه وړانګه پر محراق وارده سي که چیرې یوه وړانګه داسې راسي چې پر محراق باندې ولګېږي وارده وړانګه یعنې د محراق څخه عبور وکړي پر هندارې باندې ولګېږي وارده سي دا به څنګه انعکاس کوي موازي د اصلي محور سره. دا یې 2 وړانګې دا دواړې اکثرا موږ تاسې کاروو او ښه اسانه وړانګې هم دي. موازي د اصلي محور سره منعکسه له محراق تېرېږي که له محراقه تېره سي څنګه انعکاس کوي موازي د اصلي محور سره. دې وړانګې ته وګورئ دا نو حتما تاسو ته ډېره اسانه ده. دې وړانګې ته وګورئ که چیرې یو وړانګه داسې یعنې وارده سي پر هنداره باندې چې دا په کم مسیر راغلی وي دا وړانګه د مرکز څخه تېره سوې وي یا د مرکز په مسیر وي نو تاسو پوهېږئ هر خط چې له مرکز څخه تېر سي هغه پر دې منحني سطحې باندې عمود بلل کېږي. نو مطلب دا دی چې د نارمل سره زاویه څو راله 0 نو که له مرکز څخه تېرې سي هغه به څنګه انعکاس کوي بېرته به په خپل جهت باندې دا وړانګه راځي. دا سو 3 دانې. دا وړانګه وګورئ که د هندارې پر راس په هره زاویه باندې وړانګه ولګېدل دا وګورئ د هندارې پر راس په هره زاویه باندې چې وړانګه ولګېدل تیتا په همدغه زاویه باندې بېرته انعکاس کوي دې ته هم څه ووایو تیتا ځکه اصلي محور هم پر هنداره باندې څه ډول دی عمود دی. نو دا درته راغی 4 دا 4 وړانګې موږ تاسو په مقعره هنداره کې زده کوو او هر کله چې د تصویر مسله راسي دا کاروئ. کوشش وکړئ د دې تعریفونه هم ذهن کې وساتئ همدغه مطلب یې په ذهن کې وساتئ. موازي د اصلي رسم یې کوئ په یاد هم پات سي. موازي د اصلي محور سره راغله داسې انعکاس کوي چې له محراقه تېرېږي که له محراقه تېره سوه داسې انعکاس کوي موازي له اصلي محور پر مرکز باندې راسي یا د مرکز په مسیر راسي په خپل جهت د هندارې پر راس ولګېدل په مغه زاویه. که د دغه 4 نه پرته یو بله وړانګه موږ تاسو ته یو څوک رسم کړي آیا کولی سو د هغه منعکسه رسم کو؟
هو د انعکاس قانون خو مشکل نه لري خو دلته هم د تطبیق وړ دی دا کار کولی سو موږ یې په سوالو کې نه کاروو د تصویر د رسمولو دپاره اما که یو څوک پوښتنه وکړي دې کې موږ مشکل نه لرو دا یې محراق دا یې مرکز وګورئ زه یو داسې وړانګه درته یادوم موازیم نه ده راغلې د هندارې پر راس هم نه ده لګېدلې له مرکز څخه هم نه ده تېره له محراق څخه هم نه تېره وایي د دې وړانګې منعکسه رسم کوي څنګه یې رسموئ د انعکاس قانون اول نارمل رسم کوي په هغه زاویه چې نور وارد شوی په همغه زاویه باندې به نور بیرته ګرځي مرکز واصل کوي د هغه نقطې ته دا خط اوس څه شي درته راځي دا خط دا رالی نارمل هر خط چې له مرکز څخه تیر سي هغه نارمل دی اوس وګورئ په دغه زاویه باندې وارد شوی په دغه زاویه باندې باید بیرته څه وکړي انعکاس وکړي دا کار موږ کولی سو هر څومره وړانګې وي هغه موږ تاسې رسموو او دغه چې زما موازي راځي له محراق څخه تېرېږي ستاسې په نظر دا په کوم اساس باندې دا خبره جوړه سوې په دغه اساس باندې جوړه سوې تاسې وګورئ فرض وکړئ نور موازي رالی پر هنداره ولګېدی منعکسه زه اوس رسموم دا خبره چې مې نه یم ویلې څنګه کار کوئ مرکز راواخئ دلته یې واصل کوئ دا هغه خط اوس څه شي دی دا خط دا اوس نارمل دی وګورئ نور رالی پر هنداره ولګېدی د نارمل سره یې کومه زاویه جوړه کړې دغه زاویه اوس څه ډول انعکاس باید وکړي داسې باید انعکاس وکړي چې منعکسه هم دغومره زاویه جوړه کړي خو کله چې په دې اساس مو انعکاس ورکوي دا منعکسې ته چې وموکتل هغه له محراق څخه تېره سوه نو دا موږ په یاد وکړه چې نور نو هر وخت نارمل رسمولو دې خبرو ته ضرورت ونه لرو که نور وارد سو موازي د اصلي محور سره پر هنداره څه ډول به انعکاس کوي له محراق څخه به تېرېږي اوس نو دا وړانګې په مقعره هنداره کې څه ډول دي په محدبه هنداره کې په محدبه هنداره کې اساسي وړانګې تاسې د دې څلور څخه د تصویر د رسمولو پر مهال د دوو دانو استفاده وکړئ او شرط هم نه دی چې حتما به د دغه څلور څخه که یو څوک وایي نه زه خپله نارمل رسموم او وړانګې په نظر کې نیسم دا کار دې وکړي مګر په دې پوه سئ چې دا وړانګې اساني رامنځته کوي سهولت په دې کې دی په محدبه کې څنګه مسله ده ډېر لږ توپیر ورسره لري د محدب خو بیا دا طرف ځلیدونکی دی او دا هم اصلي محور دلته وګورئ دا محراق سو او دا هم مرکز په مقعر هنداره کې محراق او مرکز د هندارې مخ ته په دا واقعي فضا کې پراته دي اما په محدب هنداره کې دا محراق او مرکز دا د محدب هندارې په داخل فضا کې دي چې هغه واقعي فضا ده نه نو په محدب هنداره کې نور هیڅ کله له محراق څه نسي تېرېدلی تاسو وایاست نور تر محراق تېرېدای سي ولې ځکه چې د دغه ځای څخه نور بیرته باید وګرځي نو تر دې ځایه د نور رسېدل امکان نه لري نو موږ تاسو خپل په خبره کې څومره تغییر راولو که د مرکز په مسیر وي که د محراق په مسیر وي په دې کې به مو څه ویل که له مرکزه تېره سي که له محراقه تېره سي هلته خو نور له مرکز و محراق څخه تېرېدای نه سي نو په هغه کې یوازې څه وایو چې د مرکز او محراق په مسیر وي اولي وړانګې ته تاسې وګورئ یو وړانګه موازي راله مقایسوي یې زده کوي په محدب په مقعره کې څه خبره منعکسه له محراقه تېرېدل دلته خو دا محراق ته نسي ور داخله دی د دغه نقطې څخه باید انعکاس وکړي نو څه ډول به انعکاس وکړي داسې به انعکاس وکړي چې امتداد یې له محراق څخه ځي لږ توپیر یې وکئ ښه دا یوه وړانګه دوهم په دې کې مو ویلي وه که نور له محراق څخه تیر سي موازي انعکاس کوي دلته خو نور له محراق څخه نسي تېرېدلی نو په دې کې داسې انې وایو که چیرې نور د محراق په مسیر باندې وارد سي یعنې نور داسې پر هنداره ولګېدی چې دا د محراق مسیر دی که ادامه یې ورکړې وی محراق ته رسېدی خو دا انعکاسي سطحه د دې ځای څخه انعکاس کوي نو څه ډول به انعکاس وکړي موازي به انعکاس وکړي موازي د اصلي محور سره اوس نو دا بل یې تاسې راته وایاست د مرکز د څنګه جوړ کړم که نور د مرکز په مسیر وي د مرکز څخه تېرېدای نه سي اما دلته معمولا ویل که نور له مرکز څخه تېر سي بیرته په دغه مسیر باندې انعکاس کوي نو دلته څه وایو که نور د مرکز په مسیر پر هنداره باندې وارد سو هغه به بیرته په خپل مسیر باندې
انعکاس وکړي او د هندارې پر راس چې په هره زاویه باندې وارد سو بیرته په همغه زاویه باندې انعکاس کوي دا خبره خو په همغه شکل باندې ده ځکه دلته اصلي محور پر دې انحنا سطحې باندې څنګه دی عمود خط دی په تیتا زاویه رالی په تیتا زاویه ګوري په دا یو کې چې زه لیکم تیتا زاویه باندې نور وارد سوی په تیتا بیرته تللی په ټولو کې دغه خبره ده په دا ټولو وړانګو کې چې وارده زاویه هر څومره ده منعکسه زاویه په مغه اندازه ده اوس تاسو د هندارو مشخصات زده کړه او څلور وړانګې مو زده کړلې